زما په اند باندې هره ناسته چې د افغانستان په ارتباط باندې وي هغه مهمه ده د افغانستان لپاره او بدون د شک د دوی ناسته د یوې پروسې آغاز ده او په دې هیله چې پایله یې افغانستان لپاره ګټوره تمامه شي. داسې طالبان ولې په دې ناسته کې ګډون نه کړی؟ زما په اند باندې کابل متاسفانه د هیڅ ډول صلاحیت او اختیار څخه برخمن نه دي تر څو پورې دوی په پوره ډاډ او اطمینان په دې ناسته کې ګډون کړی وای او ټول اختیارات تر کندهار پورې محدود دي. شاید یو دلیل یې همدا وي چې دوی پکې ګډون نه کړی، صرف یو بهانه یې جوړه کړله. دوم دا چې د افغانو میرمنو لپاره دا ناسته څومره مهمه ده. معلوم ده د افغانو میرمنو لپاره دا ناسته ډېره مهمه ده. لومړی داسې افغانې میرمنې دې غوښتونکې دي چې په هره ناسته کې افغانې میرمنې کې وبلل شي او دوی پکې یو معناداره رول ولري، ځکه چې افغانې میرمنې غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره په خپله تصمیم ونیسي. دوهمه مسله د افغان میرمنو لپاره او د افغان نجونو لپاره چې ډېر مهمه ده دا چې په هره مذاکره یا په هر ډایالوګ یا په هره ناسته کې باید د بشر د حقونو مسله او خاصتا د افغانو میرمنو د نجونو حقونو مسله باید ته لومړیتوب ورکړی شي او په دې هیله چې دوحه کې ناسته د افغانستان په خیر تمامه شي او پایله د ټولو افغانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه واوسي.